درنو لیدونکو زمونږ او تاسو ښکلی کرکټ د سیاسیونو خپل سیاست او د نفوسو ډیرولو لپاره قرباني کړی چې موږ او تاسو شاهدان یو په دې وروستیو کې سختې ناخوالې په کرکټ کې موجود دي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر فرحان یوسفزي ډیر بې ساري او ډیر زبردست او ښکلی کار وکړ. کوم کار او څنګه ویډیو تر اخره وګورئ. درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر فرحان یوسفزي د نظم او ډیسپلین کوډ په جدیت سره د عملي کولو لارښوونه کړې. ویلي دي چې د کرکټ بورډ باید د نظم او مسلکیتوب یو ښه بیلګه او له سیاست او ډلبازیو څخه پاک او لرې وساتل شي. د افغانستان کرکټ بورډ نظم او ډیسپلین کوډ په 14مه ماده کې ویل شوي چې ملي لوبغاړي، تخنیکي او اداري کارکونکي هیڅ کله نشي کولای چې د کرکټ بورډ له اجازه او همغږۍ پرته سیاسي چارواکو سره لیدکاتو وکړي او د پردې تر شا په سیاستونو کې ښکیل شي. همدارنګه د افغانستان کرکټ بورډ نظم او ډیسپلین کوډ د 11مې مادې په 4مه فقره کې راغلي ټول هغه ملي لوبغاړي، تخنیکي او اداري کارکونکي چې د افغانستان له کرکټ بورډ سره قراردادونه لري د کرکټ بورډ له اجازه او همغږۍ پرته د سیاسي چارواکو سره لیده کاته او د سیاسي خوځښتونو برخه نشي ګرځیدلی. د غراز په دغه فقره کې یادونه شوې چې ملي لوبغاړي د تخنیکي او اداري برخو کارکونکو له کومې ستونزې سره مخ کیږي لومړی باید خپل ستونزه د کرکټ بورډ ادارې او اړوند څانګې سره شریک کړي. همدارنګه ویل شوي چې چیرې کوم ملي لوبغاړي د تخنیکي برخې کارکونکي او یا ادارې کارکونکي له دغه ماده یعنی فقرې څخه سرغړونه وکړي نو د هغوی قرارداد به فسخه او د کورني یا نړیوال کرکټ موقتی یا دایمي بندي سره به مخ کیږي. د غراز د نظم او ډیسپلین قانون د 13مې مادې په 4مه فقره کې د شوی پریکړه په اړه د خبرګون نیوکې او رسنیزې سرغړونې په اړه هم یادونه شوې چې پر بنسټ یې د افغانستان کرکټ بورډ کارکونکي د فکر او وینا له خپلواکۍ څخه برخمن دي. دا خپلواکي باید د ادارې نظم او ټولیزې ګټې ونه ګواښي نو بنا لاندې کړنې رسنیزې سرغړونې بلل کیږي. درنو لیدونکو ډیر مهمې نقطې دي او په غور سره واورئ. د ملي لوبغاړو، تخنیکي او اداري کارکونکو له لوري د رسنیو څانګې له اجازه پرته له رسنیو او مطبوعاتو سره د معلوماتو او اسنادو شریکول، ادارې پورې اړوند ستونزې مخکې له دې څخه چې اړوند مسؤل سره شریک شي رسنیو یا ټولنیزو رسنیو سره شریکول، د لوبغاړو، تخنیکي او اداري کارکونکو لخوا د کرکټ بورډ اداري پریکړو پر خلاف د سلسله مراتبو له پام کې نیولو پرته په مطبوعاتو او ټولنیزو رسنیو کې خبرګون ښودل او یا نیوکه کول، د افغانستان کرکټ بورډ ادارې پر وړاندې او یا د نظم او ډیسپلین کمیټې خلاف غیر مسؤلانه څرګندونې او لیکنې کول. نو د یادونې وړ ده که کوم لوبغاړی د تخنیکي او اداري برخې کارکونکي له یادو ټکو څخه سرغړونه وکړي نو له اصولو سره سم به په نغدي توګه جریمه کیږي، د کورني او نړیوال کرکټ له بندي سره په مخ کیږي او یا هم ادارې سره یې قرارداد فسخه کیږي. د فرحان یوسفزي په وینا موخه له دې کار څخه د افغانستان کرکټ بورډ اداره او کرکټ له هر ډول سیاست څخه پاک ساتل دي. نو اړینه ده چې د ټولو لوبغاړو، تخنیکي او اداري کارکونکو پر وړاندې د نظم او ډیسپلین کوډ په جدیت سره پلی شي. د فرحان یوسفزي په وینا کرکټ هغه لوبه ده چې هیوادوالو ته خوشحالي او ویاړونه راوړي نو له همدې امله د نظم او ډیسپلین قانون څخه سرغړونه نه بخښل کیږي او د اداري نظم او ټولیزې ګټې چې هر څوک وګواښي ور سره به د نظم او ډیسپلین کوډ له مخې اصولي چلند کیږي. درنو لیدونکو ډېرې مهمې نقطې وي او تاسو یې خپله هم زده کړئ او نورو ته هم وښایئ. ویډیو سره ضرور شریک کړئ او لایک کړئ.